بیا هم ستړي مه شئ ودان میډیا درنو لیدونکو پر دې هیله چې روغ جوړ او د سیاه جامې پر تن ولرئ خوښه خوشحاله یو چې یو ځل بیا ستاسو کوربتوب پر غاړه لرم زه ګوهر صافی نړیوال جام بالاخره افغانستان 14 کاله وروسته ارمان پوره کیږي او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي که څه هم افغانستان په لومړي ځل لپاره په 2010 میلادي کال کې په نړیوال جام کې لومړنۍ سیالۍ ترسره کړه د هندوستان په وړاندې خو 14 کاله وروسته هغه هیلې او ارمانونو ته ورسېده د افغانستان لپاره چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کونه وه د خوښۍ ځای دی چې افغانستان 14 کاله وروسته دغه ځای یا هدف ته ورسېد. راځئ وګورو افغانستان په 2024 میلادي کال د شل ورځو نړیوالو سیالیو په پیل کې له کوم ځای پیل وکړ او چېرته راورسېده. ځو په لومړیو کې لومړنۍ سیالۍ وه یوګنډا ته یې ماته ورکړله. دوهمه سیالۍ کې افغانستان نیوزیلینډ د کرکټ یو پیژندل شوې لوبډله چې څه هم د دوی خلکو دعوې دا کولې چې نیوزیلینډ به تر سیمې فاینل یا پایلوبې پورې ځان ورسوي او کله چې نیوزیلینډ ته افغانستان ماته ورکړله د ګردې نړۍ د کرکټ مینوالو لوبډلو پام یې ځان ته راواړو. دغه نه وروسته په درېیم مقام باندې PNG ته ماته ورکوي افغانستان چې د سره افغانستان سوپر 8 پړاو ته لاره پیدا کوي او درېیمه بریا هم خپلوي. څلورمه که څه هم څلورمه سیالۍ کې افغانستان ماته خوري د کوربه لوبډلې ویسټ انډیز ده خو د سره دواړه لوبډلې سوپر 8 پړاو ته لار پیدا کوي. زه سوپر 8 پړاو کې افغانستان څه وکړل افغانستان په سوپر 8 پړاو کې لومړنۍ سیالۍ د هندوستان سره ترسره کړه او دغه سیالۍ د افغانستان په ماتې او د هندوستان په بریا باندې پای ته ورسېده. دوهمه سیالۍ د کرکټ د لوبي اتلانو او د ډیرو نړیوالو جامونو هم شل اوریز او هم 500 اوریز ګټونکي او ځانګړی نوم په کرکټ په دنیا کې استرالیا لوبډله وه. انګیرنه دا وه چې افغانستان به په ډیرې اسانۍ مات کړي خو افغانستان نه ماتېدونکې لوبډله وه. د استرالیا څخه د غچ اخیستلو په موخه یو ښه فرصت رامنځته شوی او بالاخر په سوپر 8 پړاو کې افغانستان دوهمه سیالۍ د استرالیا په وړاندې بریا خپلوي او دغه سیالۍ په خپل نامه پای ته رسوي. وروستۍ سیالۍ د افغانستان په سوپر 8 پړاو کې بنګلادیش سره ترسره شوه. که څه هم 114 منډې وې دومره ډېرې منډې نه وې خو د افغانستان مضبوط بالنګ لاین وکولی شو چې د دوی ټول بیټینګ لاین بیخي نو پرله پسې یا وکټ په وکټ پسې واخلي او پیل نه تر پای پورې ټول اوټ کړي او بالاخر افغانستان د 8 منډو په توپیر دغه سیالۍ ګټي او 14 کاله وروسته نیمه پایلوبه یا سیمې فاینل ته لار پیدا کوي. راځو وروستیو کې سبا د چا لوبه ده ساوت افریقا په وړاندې افغانستان. که څه هم ساوت افریقا یو له هغه لوبډلو څخه شمیرل کیږي چې انلکي یا کم نصیبه لوبډله ورته هم وایي. تاسو وګورئ د T20 یا د ون ډے سپیشلیسټ ښه بالران ښه بیټسمنان لري خو بخت یاري نه کوي او اکثره د ماتې سره مخامخ کیږي. یو پوینټ باندې به خبره وکړو هغه دا دی چې ټاس ځکه بارباډوس کرکټ سټیډیم چې دی دا نو د بالینګ دپاره ډېر سازګار دی. په لومړیو کې چې هر چا ټاس وګټو او 150 منډې وکړلې نو معنا دا چې 80% 20% سیالۍ وګټله خو افغانستان ټاس وګټي او د ساوت افریقې په خلاف سبا 150 کراس کې نو زه باوریم چې مضبوط بالنګ لاین کولی شي د افغانستان چې ساوت افریقا دې ته پرېنه دي چې دغه سیالۍ وګټي. بیا به هم د ملي لوبډلې لپاره دعاګانې کوو چې دغه نیمه پایلوبه هم وګټي او مستقیما پایلوبې ته ځان ورسوي. که زموږ ویډیوګانې مو خوښه شوي او یا غواړئ چې آینده کې دغسې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ ودان میډیا د سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.